نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهم خبرونو ته. پر پاکستانی پولیساتو برید کې دوه پوځیان وژل شوي دي. د پاکستان او ایران ترمنځ پر پاکستانی پولیساتو برید شوی دی. د پاکستانی پوځ له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په دې پیښه کې دوه پاکستانی سرتیري وژل شوي او دوه نور ټاپیان شوي دي. د پوځ په خبرپاڼه کې ویل شوي چې په یاد نښته کې یوازې یو پاکستانی پوځي وژل شوی، خو رسنیو د پوځ له قوله راپور ورکړی دی چې تر پیښې وروسته 3 سرتیري په ټپي حالت کې روغتون ته لیږدول شوي دي چې وایي د سختو ټپونو له امله په روغتون کې ساه ورکړې ده او د 2 نورو ټپیانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ نه دی. تر اوسه پورې د برید پړه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه ده اخیستې. او له قزاقستان 80 ټنه تیل شیرخان بندر ته رسیدلي. د افغانستان اسلامي امارات مسؤلین وایي چې د قزاقستان لخوا 80 ټنه تیل کندوز ولایت ته رسیدلي دي. د کندوز ولایت د شیرخان بندر د نفت او غازو مسؤلین وایي چې له 10 کلو وروسته د دریم ځل دی چې له قزاقستان هیواد څخه د شیرخان بندر له لارې نږدې 80 ټنه تیل کندوز ته رسیږي. دوی ملي سوداګرو ته ډاډ ورکړی چې اسلامي امارات د نفت او غازو د لیږد په برخه کې هر راز همکارۍ ته چمتو دی. د یادونه ده چې په دې وروستیو کې د ډالر پر وړاندې د افغانۍ ارزښت له لوېدو سره هممهاله د تیلو او خوراکي قیمتونو په بېسارې توګه لوړ شوي دي چې د چارې افغانان سخت اندېښمن کړي دي. خو اسلامي امارات ته ډاډ ورکړی دی چې ژر به د افغانۍ ارزښت بیرته لوړ شي. لیدونکو له غوږ نیونه مو مننه. ښې چارې.